سلامونه ملګرو. نن غواړم دا وښیم چې د ګوګل اتنټیکیشن کوم نوی پروسس چې شروع شوی په دې اړه تاسو ته باقي معلومات درکړم. که څه هم په دې اړه ما مخکې ویډیو جوړه کړې وه نو هغې په اړه تاسو ټول معلومات لرئ. لومړی به تاسو ټول خپل نوی ایمیل او یوزر جوړ کړئ. د هغې لپاره ټول معلومات دلته ورسوئ او رجسټریشن کمپلیټ کړئ. کله چې رجسټریشن کمپلیټ کړو خبردار چې د خپل ایمیل او پاسورډ دلته سیف واخلئ. وروسته له دې چې دا هم سیف واخیستو لاړ شئ خپل ایمیل ته او خپل ایمیل کې منتظر پاتې شئ تر څو تاسو ته هغه ایمیل راشي کوم مربوطه ایمیل چې دی. ښه ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ ایمیل راغی. زه ایمیل اوپن کوو. د ایمیل د اوپن څخه مخکې دغه کوډ ځان سره کپي نیسو، بیا د لینک باندې کنټینیو رجسټریشن باندې کلیک کوو. راځو دلته خپل دغه کوو د یوزر جوړو. دلته کله چې یوزر جوړ کړو دا وریفای کوو. تر دې خو دا پروسس نارمل دی لکه څنګه چې په نورو دغه کې دا مخته ځي، په نورو یوزرو کې دې ته جوړېږي. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو راشئ ایکسټنشن برخې ته. دا چې څنګه ایکسټنشن ته راځئ یو ځل بیا زه دا پروسس تاسو ته ښیم. مختلفو لارو کولی شئ تاسو راشئ چې یو له هغوی څخه تاسو کولی شئ چې په دغه برخه کې د دې ډاټو باندې کلیک کړئ او دلته ایکسټنشن پیدا کړئ. نو کله چې ایکسټنشن پیدا کو کولی شئ مانیج ایکسټنشن یا ویزټ کروم ویب سټور دې باندې کلیک کړئ. دلته انتظار پاتې کېږي. لنډ تاسو لیکئ چې ګوګل دا چې تر څو ریفریش کېږي هغه ځان به کېږي. ګوګل اتنټیکیشن نو دا لیکئ او د دې څخه وروسته کوم چې همدغه اول دی دغه یاد ولرئ چې دا فرق لري د نورو سره. کوم چې همدغه اول دی دا تاسو اوپن کوئ او دا انسټالوئ لکه څنګه چې ما انسټال کړی دی. بیرته دا په خپل ځای پرېږدئ او راځئ خپل یوزر ته. د یوزر لارې تاسو دا لاګین کېږي. یاد ولرئ چې تاسو باید ستاسو خپل کوم ایمیلونه چې دي هغه باید دقیق اوسیږي. چون ما دا ایمیل هلته ورکړی دی او دا باید زه راوالم هلته بیا ورکړم. نو د دې څخه چې کله زه لاګین کېږم په دغه برخه کې دا مانه یوزر او پاسورډ غواړي. نو چون زما یوزر او پاسورډ مې ورکړو ورته دې نه زه لاګین کېږم. که چېرته په دغه لحظه کې زه لاګین ووهم نو ماته دا یو ډول د ګوګل اتنټیکیشن پروسس مخته راځي. اوس په دوه مرحلو دا اجرا کېږي. یوه مرحله دا ده چې ته د موبایل له لارې وکړې او بله مرحله دا ده چې ته خپله د همدې کمپیوټر له لارې وکړې. د کمپیوټر له لارې داسې کېږي چې تاسو مخکې چې کوم ایکسټنشن انسټال کو نو ملګرو لکه څنګه چې ګورئ په دغه برخه کې د ګوګل اتنټیکیشن غواړي یادونه مې وکړل چې موږ یې کولی شو هم د موبایل له لارې او هم د اپلیکیشن له لارې وکړو. د اپلیکیشن لارې مخکې مې یادونه وکړل چې په دغه برخه کې موږ دلته د ګوګل اتنټیکیشن فعال کړی دی. نو راځو په دې برخه باندې کلیک کوو. کله چې دلته کلیک کړل ګوره مختلف یوزر ما دلته ورکړي دي. نو په دې ځای کې زه کولی شم دغه کوم چې ما اوس فعال کړی دا د دې ځای څخه سکین کوم. نو په دې باندې کلیک کوم او ما ته وایي چې ته دغسې دا راکش کړه لکه لارښود ښیي. دا لنډ داسې کش کوم او دا سکین شو. دا چې سکین شو نو دا دلته د اول دلته راغی. دې ځای کې دا راغی. دا د بل شي دی او دا د ای ویزا یا د نادرا ویزا دی. په دې باندې چې زه یو کلیک کوم نو مخکې له دې چې دا زه هلته ولیکم دا خپله کپي کېږي او دلته دا پیسټ کوی شم وریفای کوم. نو په نارمل ترتیب سره زما یوزر جوړ شو او زه هر وخت دا کارولی شم. اوس یو پوښتنه دا پیدا کېږي هغه دوستان چې هغوی د پیمنټو لپاره نورو ته دغه ورکوي د یوزر ورکوي نو هغوی به بیا څه کوي. په هغې لپاره مختلفې لارې دي چې وروسته شاید پې بحث وکړو نورو ویډیوګانو کې. ولې لنډ زه اوس دا ویلی شم چې موږ کولی شو یو ډیټابیس له شکل یا یو اکسل شیټ له مخې دا یو په ترتیب سره جوړ کړو. مثلا ما دلته چې کوم ترتیب جوړ کړی دی په دغه ترتیب سره 440 یوزر یا 540 یوزر ما جوړ کړي دي. دې کې زه کولی شم هر یو ته نمبر ورکړم. مثلا دا اوسنی چې کوم ما جوړ کړو دا زما دې چې کې زه ورته نمبر جوړم نو دا زما تقریبا 46 نمبر شو. او دلته راځم په دې برخه کې چې دی چون دا زما 46 یوزر شو نو دې نه زه دا کولی شم بیا ځان ته ایډیټ هم کړم. دا چې په کوم ترتیب ایډیټ کېږي تاسو کولی شئ راشئ دلته هغه موبایل کې کېږي دې کې نه کېږي. نو دا چې اوس دا څنګه موبایل کې ایډ کېږي دا هم درته ښیم. ځینې ملګري دا وایي چې دا زه څنګه موبایل کې دا مثلا ما دلته اوپن کړو زه کور کې به دا څنګه وکړم. ډېر اسانه ده. هر یوزر چې تاسو غواړئ هغه ځان سره سکین کړئ. فرض مثال تاسو دا سکین کوئ نو
د دې هر یوزر څنګ کې دلته وګورئ تاته بارکوډ درکړی دی، هر یوزر څنګ کې تاته بارکوډ درکړی دی. نو په ډېر اسان طریقه تاسو کولی شئ چې د دې بارکوډ باندې کلیک کړئ او خپل موبایل کې د اپلیکیشن خلاص کړئ او د موبایل اپلیکیشن په دې لاندنۍ برخه کې چپ ښي لاس ته وبخئ، ښي لاس ته د پلس علامه ووهئ او د هغې نه بعد سکین کیو آر کوډ کلیک کړئ او کله چې په هغې کلیک کړو نو ستاسو د دې ایمیل کوډ هم درته نور موبایل ته ښیي. دغه یو لنډ لارښود و چې ما تاسو ته وښودو. پاتې کېږي د پیمنټ برخه چې څنګه کولی شو پیمنټ کې موږ دغه موضوع څوک چې موږ ته پیمنټ یې کوي هغوی ته دا ورکړو. نو دا هم ډېره اسانه سخته نه ده، فقط دومره دی چې تاسو دغه یوزر او پاسورډ چې هغوی ته ورکړو کله چې هغوی لاګین شول د هغه لاګین په جریان کې تاسو چې کوډ غواړئ زر ورته دیږي نه کوډ کپي کړئ په وټساپ لارې ور ولېږئ نو ستاسو کار به ډېر زیات اسانه شي. ډېره مننه خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو لپاره ګټور اوسي. کور میډیا لایک سبسکرایب او شیر کړئ.